د کورنیو چارو وزارت عامه اړیکو لوی ریاست د ولسي شورتۍ او 119 اطلاعاتي مرکز کړنې او فعالیتونه اوس د هر وخت په پرتله ډېر شوي او اوس دا اداره د ولس لپاره یوه پیاوړې او بااعتماده سرچینه ګرځېدلې ده. د عامه اړیکو لوی ریاست د ولسي شورتۍ او 119 اطلاعاتي مرکز د هیواد په 34 ولایتونو کې په اساسي برخو کې د ولس ستونزو ته رسیدګي کړې او مجرمانو او د امنیت خللونکو ډلو ته یې اجازه نه ده ورکړې چې د ولس مخې ته خنډونه جوړ کړي. 119 شمیره چې د وزارت داخلي یو مهمه شمیره شمارل کیږي او خلک او د افغانستان ملت په سختي حالت کې د سره رابطه کوي. نو دا بیا موږ یو د مرکز په سطح باندې چې عمومي مرکز دلته په کابل کې لرو، وزارت داخله کې لرو، بیا د زون په سطح باندې موږ یو مرکز لرو. نو تقریبا چې وبوله چې په 8 زونونو کې موږ یو مرکز لرو. هغلته مو 15 ولایته یا 6 ولایته یو ولایته په دې یو شمیره باندې یو د لپاره یو شمیره فعاله ده. نو دوی فرض کړه د مزار ولایته هلته موږ 119 شمیره لرو. نو هغلته چې یو ولایت راځي هغه دوی سره رابطه کوی شي، هغه که داسې یو ټلیفون هغلته په یو وار کې په 2 وار کې هغوی جګړه درېیم نمبر کې بیا دا زنګ مرکز ته راځي. خو هغلته مجاهدین الحمدلله فعال او کار کوي، خدمت کوي. نو 24 ګنټې د 119 شمیره هم په زونونو کې هم په مرکز کې فعال وي. نو که هر څوک په هر وخت کې خدای دې وکړي د شپې 2 بجې 1 بجې هر ټیمي چې دې شمیرې سره رابطه وشي، هغه د مربوط مجاهدین د حوزې او د قومندانۍ او د ولایت هغه ځان رسوي انشاءالله. دا اداره د ولس په همکارۍ کره معلومات اخلي او پر وخت یې اړوند ادارې ته ورکوي ترڅو د ولس ستونزو ته پر وخت رسیدنه وشي او په بیړني ډول بیرته د اجرااتو راپور اخلي چې دې چارې ولس ته د شورتۍ لاسرسی اسانه کړی او په هره سیمه کې ولس د امن احساس پیدا کړی دی. سلام علیکم. بفرمایید مرکز 119 پلیس است. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ سلامت بخیر باشی. جنگ مغلوبه بین دکاندارا و مشتری است؟ درست است برادر. شما تلفنتان فعال باشه، همین لحظه ما وظیفه میتم گسما بیا انشالله مشکل حل بسازم. سلام علیکم. دوزی 11 لیسه مریم مقابل طلا فروشی ها موجه جنگ مغلوبات یک تن از آبرین زنگ زده است، میگه بین مشتری و نفر موجه جنگ است دکاندار. سلام علیکم. یو ولسمه اوزه ده. ماشاءالله مخکې تاسو ته راپور درکړی و د لیسه مریم مخکې مغلوبه جنگ و دغه څه اجرات وشو؟ پرسونال ورغه مجروحیت نه درلوده، دواړه جانب حوزې ته انتقال کړ. د دکاندارانو ترمنځ جنگ مغلوبه و. صحیح ده، الله خدمتونه قبول کړي. جزاک الله خیر. مرکز اطلاعاتی 119 شرطه به طور 24 ساعت فعال بوده و در خدمت همشهریان 34 ولایت افغانستان می باشه و راپورهای ما را گزارش‌های خود که میگیریم به وقت و زمان به اسری وقت به مرجعش میرسانیم، یا توسط مکتوب یا همیشه اجرات میشه، از طریق تلفن اجرات میشه. بعضی قضیه است که راهنمایی میشه و همچنان پس اطمینان بعد از قضیه که راپور میتیم پس اطمینان میخواهیم که بعد از اطمینان خواستن با حضور رسمی و گزارش ترتیب میکنیم به ریاست عمومی، سلسله مراتب تا مقام دفتر میره. د ولسي شوراګانو جوړول او د شورتۍ او ولس ترمنځ ښه او پر وخت همغږي هم د همدغه ادارې دنده ده چې دې چارې د ولس او شورتۍ ترمنځ یوه نږدې همکاري او همغږي رامنځته کړې ده. شورتۍ مردمي چې کومه ده په دې کې اوس د موږ او 14,000 نفر شاوخوا کار کوي چې هغه بې تنخواه مجاهدین دي، تنخواه هم نه غواړي، کوم امتیاز هم نه غواړي، له امارت سره همکار دي. او داسې یو بله په ټول افغانستان کې موږ 600 شوراګانې لرو. په هر ولایت کې 15 ولس شل تر 50 پورې شوراګانې لرو. د افغان شورتۍ لپاره د عقیدتي زده کړو او د ولس سره د نیک چلند په هکله د سیمینارونو جوړول بله مهمه برخه ده چې د ادارې ورته د پام وړ پاملرنه کړې او افغان شورتۍ یې دې ته هڅولې چې د کلک اسلامي عقیدې او روحیې ترڅنګ خپل ځانونه ولس ته خدمتګاران کړي، د ولس لاسنیوی وکړي او له دوی سره نیک چلند غوره کړي. محضی که به ما تماس می آید و ما گوشی را بر می داریم، سلام علیکم مرکز اطلاعاتی 119 بفرمایید. این جمله معیاری مرکز اطلاعاتی است که باید گفته شود. سلام علیکم مرکز اطلاعاتی 119 بفرمایید. خب و یا در حین تماس ما چی میگیم؟ لطفاً بیشتر توضیح بدید. خواهر گرامی، برادر عزیز، لطفاً آرامشتان حفظ کنید. اگر او آدم دچار استرس است، اگر بسیار با عصبانیت گپ میزنه،
ما او را دعوت میکنیم به آرامش و با الفاظ مؤدبانه و با عبارت مؤدبانه میگیم لطفاً آرامشتان حفظ کنید. د ولسي شورتیا او 119 اطلاعاتي مرکز د مسؤلینو په هڅو اوس په ټول افغانستان کې خلک د 119 شمیرې سره بلدتیا لري او د ستونزو د پیښېدو پر وخت د دغه شمیرې سره د اړیکې په نیولو سره خپل مسؤلیت ادا کوي. د هر ډول حوادثو مشکوکو کړنو او جرمونو د مخنیوي په اړه د پولیسو عاجل 119 اطلاعاتي مرکز سره په وړیا توګه اړیکه ونیسئ. ستاسو امنیت زموږ په لومړیتوب کې دی. دا پیاوړې او د لاسته راوړنو ډکه اداره د عامه اړیکو لوی ریاست یو له مهمه ادارو څخه شمیرل کیږي چې مسؤلین لا هڅه کوي دا اداره لا نوره هم پیاوړې شي چې د ولس لپاره ښه او د پام وړ خدمتونه وړاندې کړي. نو ملت نه غوښتنه دغه ده چې پخوا هم څومره چې مجاهدینو سره همکاري کړې وي اوس له مجاهدینو سره همکاري وکړي. پخوا هم چې څومره په سختیو کې مجاهدینو ته لاس ورکړی اوس مجاهدینو ته لاس ورکړي او دغه مجاهدین چې شپه ورځ یې په خدمت کې دي که مشران دي که کشران دي هغه خوب ځان باندې حرام کړی دا منډې وهي تکلیف تېروي سوال او زارۍ کوي چې تر څو پر د ملت جوړ د نظام جوړ شي.